په دې غمجن او ویرجن وخت کې د خوشحالۍ او بریا دوه راپورونه خپاره شوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د بریا او د هیواد د کرکټ د ستوري راشد خان د لا پرمختګ په اړه له خوشحالۍ څخه ډک خبرونه. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې متحده عربي اماراتو ته ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ لوبغاړو د درې اړخیزې لوبلړۍ په لړ کې په خپله دویمه سیالۍ کې کوربه هیواد متحده عربي اماراتو ته د 38 منډو په توپیر ماتې ورکړه. دغه سیالي پرون ماښام مهال په متحده عربي اماراتو کې د اماراتو په توپوهنې سره پیل شوه او افغان اتلانو ته یې د 180 منډو موخه ورکړه او افغان اتلانو بیا یاده موخه ترلاسه او ورسره یې لوبه د 38 منډو په توپیر وګټله. د افغانستان د کرکټ بورډ په وینا په دغه سیالۍ کې لوبډلمشر راشد خان او شرف الدین اشرف د سیالۍ لوبډلې درې وکټې ترلاسه کړې او ورسره شرف الدین اشرف د دغه سیالۍ د غوره لوبغاړي لقب هم خپل کړ. افغانستان د دغه لوبلړۍ لومړۍ لوبه پاکستان ته بایللې وه او افغان اتلان به نن ماښام په خپله دریمه سیالۍ کې د پاکستان پر وړاندې بیا ځلي د لوبې ډګر ته ښکته شي. د افغانستان د 20 اوریزو ملي لوبډلې لوبډلمشر راشد خان په 20 اوریزو نړیوالو سیالیو کې نوی ریکارډ جوړ کړ او د دغو سیالیو په تاریخ کې یې تر ټولو ډېرې وکټې ترلاسه کړې. راشد خان تر اوسه په 20 اوریزو نړیوالو سیالیو کې 165 وکټې ترلاسه کړې او پر بنسټ یې د نیوزیلند د تکړه توپ اچونکي ټیم ساوتي د 140 وکټو ریکارډ مات کړ او نوی تاریخ یې په خپل نوم خوندي کړ.